چې هغې کې راوچت کو نو فرعون خو غبراو شو په دې وخت کې هم چې دا د بني اسرائیل هغه ماشوم نه وي خو دې کې الله تعالی مینا چولې وه نو هغې ورته ویل موږ به دا وساتو دا ماشوم او موږ به ځوان دپاره زوی جوړ کړو ښایسته ماشوم دی ښایسته هلک دی فرعون اول خوښه نه وه خو ورسره ومنله چې صحیح ده چنانچه کور ته لاړل زنانه ورته راوستې چې پی ورکړي یو زنانه راولي پی نڅکي بله زنانه راولي پی نڅکي ها او دا خور یې را تماشه کوي هغه هم تماشه کوي دلته ده ځکه چې هغه بني اسرائیلو د ښځو نه وزرانه وړه او د فرعون خدمتګارانو ټول بني اسرائیل خدمت یې کوو نو هغې وویلې چې یاره ما ته یو بله ښځه معلومه ده کیدای شي چې د هغې پی اوس کړي چنانچه په منډې منډې لاړه او مور ته وویلې چې هله راځه نو چې کله هغه بچی موسی علیه السلام هغې کې واچو د هغې پی وڅکلې نو چې پی وڅکلې نو مزدوري ورته مقرره کړه چې د بچي ته پی ورکوه موږ به تا ته د دې مزدوري درکوو او بچی هغې په خپل غېږ کې خپل ځان سره کور ته ویوړو او بچی مرته ملاو شو مزدوري مرته ملاو شوه دا د الله تعالی هغه حکمتونه دي کم کار چې الله کوي بیا لارې ورته دغسې جوړوي هغې طرف ته اشاره ده په دې کې هم دې دپاره فرجعناک نو مونږه واپس کې ته الی امک خپل مور طرف ته کې د پاره د دې تقرر چې یقی شي عینها سترګې ستا د هغې مور ولا تحزن ته غم مه کوه وقتلت او ته مړ کړی او نفسا یو کس فنجیناک بیا مونږه خلاصې درکو تا ته من الغم د غم نه وفتناک او مونږه ته په ازمایش کې اچولی وي وفتناک او مونږه ازمایش کې اچولی وي فتونا په ازمایش لوی سره فلبثت بیا تا تیر کړل سنینا یو څو کالونه فی اهل مدین په مدین کې ثم بیا جئتا راغلت علی قدر یا موسی په وخت مقرر باندې اے موسی بسم الله الرحمن الرحیم واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم یا سورہ طه آیت نمبر 30 پورې مونږه بیګاویل وو الحمدلله د الله تعالی مونږ تاسو باندې ډېر لوی احسان دی او درود شریف وایو مونږ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې اللهم صل وسلم علی نبینا محمد چې الله تعالی مونږ ته حق سره قران کریم نازل کو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهترین طریقې سره مونږ ته د قران کریم عملی نمونه اخدا الله دې مونږ ته اوس توفیق راکړي د دې ښې طریقې سره د بیان کولو او د اورېدو او بیا په دې باندې عمل کولو تاسو هغې معنا اوس واورئ واصطنعتک او ما جوړ کړی ته غوره کړی مې ته لنفسي خپل ځان دپاره اذهب ته لاړ شه انت ته و اخوک او ستا ورور هم بآیاتي زما په دې نشاناتو سره ولا تنیا او ته سستی مه کوه فی الذکر زما په ذکر کې زما په یاد کې او دلته ذکر نه مراد خاص کر دغه دعوت ته چې کوم ورکول دي فرعون ته یا دا دعوت رسول دي نورو خلقو ته اذهبا تاسو لاړ شئ دواړه الی فرعون ته انه یقینا اغا طغا سرکشه شوی دی هغه سرکشي کړې ده فقولا بیا تاسو دواړه ووایئ له هغه ته قولا خبره وینا لینا په نرمۍ سره هغه ته په نرمۍ سره وینا وکړئ دلیل سره حکمت سره په ښې طریقې سره لعله شاید چې هغه دې دپاره چې هغه یتذکرو هغه نصیحت قبول کی او یخشا او یا هغه ویریږي قال اولی دې دواړو موسی او هارون علیهم السلام ربنا اے رب زمونږه اننا بشک مونږه نخافو مونږه یریږو ای یفرطا چې هغه به زیاتې وکړي علینا په مونږ باندې او یا ان یطغى هغه به سرکشي وکړي حد نه به تیری وکړي هغه اورنګزیب څه دی خیر اورنګزیب څه دی خیر ټول نه راغلی اورنګزیب څه دی خیر خو قال اولی الله تعالی لا تخافا ما یریږئ تاسو اننی بشک زه چې یما معکما تاسو دواړو سره یما اسمعو زه اورم و ارا او زه ګورم هم فاتیاهو بس تاسو لاړ شئ
فقولا بتاس او ای اغتا ان چې بشکم غدواړه رسولا مونږ پیغمبران یو ربک استاد رب طرفنا فارسل بس مونږ سره واسطه معنا مونږ سره بني اسرائيل ولا تعذبهم او تدوی تصدقان مور کوا قد بتحقیق سرا جئنا مونږ راوړې ده کاتا تا قد جئنا کا بشکا مونږ راغلیو تا تا مونږ راوړې ده ځان سره تا تا بیاات النخا نشانا من ربک استاد رب طرفنا والسلام او سلامتی ده علی من فاغچا باندې اتبع چاغه پیروي وکړه الهدى د سملاري د هدایت والسلام علی من اتبع الهدى او سلامتی ده فاغچا باندې چا چې پیروي وکړه د هدایت او دا خبره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم خطونه بغیر مسلم تواستول لکه دا غوښ کیسر او کسرا یا د ایران بادشاہ وغیرہ نو هغه کې هم د خبره سلام طریقه به هم د غوا چې سلام دی په هغه چا باندې څوک چې پیروي وکړي د هدایت دغه چې کافر باندې ته سلام نشي اچولای چې هغه ته وایي چې سلام دی پتا باندې سلامتی او خاص کر په داسې وختونو کې نه دی وجه هغه د پاره د سلام طریقه هم د کده چې سلام دی په هغه چا باندې څوک چې پیروي وکړي د هدایت دغه چې کافر د پاره سلامتی نشته غواړي چې موږ پرځا کافر دي الله تعالی طرف نو هغه امن کې نه ده الله تعالی طرف نو هغه د پاره عذاب ده الله دې موږ بچ کی د خپل عذاب نه ان بشک مونږه قد په تحقیق سره اوحیا وਹੀ کړي شوی د مونږ ته الینا مونږ ته ان العذاب چې یقینا عذاب علامن فاغجابوی کذب چې دروغزن کی وتولى او مخواړی ان الله پیغامات د مونږ نبوت دې ته دروغ نسبت کی او بیا مخواړی قال اول فرعون فمن بسوکته ربکما رب دستا سدوالو یا موسی اے موسی قال اولی موسی علیہ السلام ربنا رب زمونگا الذي غزات اعطى چې هغه ور کړی دی کل شی هر یو شی خلقه چې هغه ور کړی دی خلقه پیدایش ده هغه ثم بیا هدا لار خدل دا زمونږ رب هغه دی چې هغه هر چاته ان هغه پیدا هم کړی دی او پیدایش نه ورستو هغه ته هدایت هم کړی دی او دا الله تعالی چې څه شونه پیدا کړی دي کغه انسانیت ته او کغه حیوانات دي او کغه حشرات دي هغه ته هدایت کړی میګي ته ګورا چې چرته خواګه پراته وي میګي ته دا طریقه چاو خدله داغه په ذهن کې دا خبره چاو خدله چې زما خوراک ته ودل تراغ او تسید خوراک په سزا او به دغه ترتیب اوغه حاصله وا هم دا غرنګي بل شي پریزي هم دا غرنګي مرغۍ بچي پیدا وشي او هغه بیا په دې باندې پويږي چې موږ ته به مور دانه راوړي او دې په دې طریقې هغه پويږي بل د څومره چې زناور دي که کمکل نه کمکل ولې نه خو چې پیدا وشي بالکل په منټونو کې هغه په دې باندې پويږي چې زما د پر خوراک چرته چا هغه په ذهن کې پوي کړه هغه چا پوي کړه دا چا تعلیم ورکو ده هغه فورن د مور هغه د پيو هغه تیان هم پیژني او بیا دغه پسکلو باندې هم پويږي چې په دې طریقې سردار راخکل کیږي او په دې سره دا خوراک ده هم دا رنګ هر شي چې پیدا کیږي هر شي بعض داسې جناور هم دي چې هغه د مور اډو خوراک نه ور کوي هغه باوجود هغه په خپل خوراک باندې پويږي او پیدایش سره خپل خوراک طرف ته ځي او چې کم شیان چې هغه پیدایش سره دا همت نشي کولای لکه انسان نو هغه الله تعالی مور ته به دومره مینه او دومره پاغه کې هغه رحمت او مهرباني چولې دا چې 2 کال پورې هغه خپل سینې نه پي ور کوي سره د پيولو سره د صفا کولو سره د نورو انتظامات او وغیرہ بهرحال ارچا تعالی تعالی د پیدایش نور ورسته د هغه د ضرورت مطابق څومره چې د هغه ژوندۍ لپاره ضروری ده دمر الله تعالی ته هدایت ورکړي دا بهترین دلیل و د موسی علی السلام د فرعون په دربار کې فرعون د پاره او دا ډیره ان د باندې کومګه یو منټ دوه خبره کولې شو او د پخپل د خبره د بل چا د پاره ډیره مدلل خبره ده چې ته د هغه چا خبره اومنه چې دغه په دنیا کې وګورای چې څومره څوک پیدا کړی دي څومره لا خدل ده مقصد څه دی نه مقصد دا دی چې دا دومره پیدایش الله کړی دی او هغه تعالی لار خدل ده اومدارنګي د انسان چې کم مقصد د پاره پیدا کړی شوی دی د الله طرف نه اوم دې انسان ته هم الله تعالی د دې دنیا کې مزل کول خودلی دي د دې طریقم خودلی د الله تعالی نو باغې طریقې باندې څوک عمل کوي نو هغه د الله تعالی تابعدار وي او هغه لپاره به فائدہ وي او چې نه کوي هغه گمراهي بیا ان بشکمغه قد بتحقیق سرا اوحیا وه